ښایسته ورلې ډېر ښایسته نن په نړیوال جام کې د افغانستان او د پاکستان سیالي وه چې د ښه مرغه په دغه ستر جام کې افغانستان بریا خپله کړه. دلته په کونړ کې هم په ګڼ شمېر کې هېوادوال راغلي وو، په بېلابېلو ځایونو کې راټول شوي وو. دغه سیالي چې افغانستان وګټله، دلته لارو کوڅو ته لوی واټونو ته خلک راووته، دغه سیالي بدرګه کړه. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم په ګڼ شمېر کې موږ هېوادوال ولیدل چې راوتلي دي او د خوښۍ لمانځي. همدارنګه د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې هم دغه ستره سیالي چې افغانستان په خپل نوم کړې ده، په بېلابېلو هېوادونو کې دا مهال د افغانانو لخوا او د افغانستان د کرکټ د لوبډلې مینوالو لخوا ستایل کېږي او بدرګه کېږي او دغه د خوشحالۍ لمانځنې روانې دي. نو له ټولو هېوادوالو مننه کوو چې د خپل اتلانو د تشویق په خاطر راټول شو، خپل اتلان یې وستایل. باران سره مې خبره معامله او ډېر خفګان درنه کوم نه خپېم خدا دې څه لوبي زره ډېر کار دې بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د ټیم بریا لومړی کې د افغانستان ټول ولس ته مبارکي وایم او بیا دغه په نړیوال جام کې دغه د پاکستان د شکست ماتې ورکړه، دغه هم یو ستره بریا ده. انشاءالله په آینده کې د افغانستان ټیم به وکولی شي چې نړیوال جام سیمي فاینل ته لاړ شي. نو انشاءالله موږ امیدوار یو او په آینده کې ورته لا بریا غواړو. ماشاءالله ډېر ښایسته ورلې ډېر ښایسته